مینه او درنښت سلامونه ګران اوریدونکو ایله لرم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ له دې کانال څخه هم په پښتو ژبه او هم په دري ژبه ریښتیني داستانونه خپریږي نننی داستان له دې ځای څخه پیل کیږي زما د ژبې بند کیدل سبب شو چې ژوند مې خراب شي ریښتینې پښتو کیسه نوم مې مینه ده دوه ورونه مې رانه مشران دي یو خور لرمه چې رانه کشره ده زه له پیدایشي څخه ژبه مې بند کیده مشکل مې درلوده کله چې ماشومه ومه ټول ویل ناز کوي کله چې لږ لږ غټه شومه هم ژبه مې بند کیده ښه نه شومه پلار مې زه یې ډېر ډاکټرانو ته بوتلمه ډېر علاج یې راته وکړه مګر ښه نه شومه مکتب کې شامله سومه همصنفیان مې ما باندې رشخند واهه چې ژبه دې بندېږي زه په مکتب کې ډېره لایقه ومه مګر د همصنفیانو له رشخند وهلو څخه ډارېدمه هېڅ مې لاس نه پورته کوو د درس لپاره مور و پلار مې څلور اولاده درلوده موږ ډېر نازدانه وو هر شی مو چې غوښته پلار و مور راته اخیسته د وخت تېرېدلو سره مکتب مې خلاصه کړه موږ جنوبي ولایت کې ژوند کوو زموږ په ولایت کې رواج ده جنۍ په 14 کلني 14 کلني کې مېړه ته ورکوي مګر ما 12 صنف خلاص کړه خواستګار مې نه درلوده یوازې د ژبې بند کېدو لپاره مې څوک ما پسې رویباري نه راتله موږ په کلي کې ژوند کوو په کلي کې تر ټول نجونو څخه زه ښکلې یمه جګ قد سپینه ښه ښکلا لرم په دومره ښکلا او صفتونه لرم مګر یو کوچنی عیب چې ژبه مې بندېږي زما ټول صفتونه خلک نه ویني هماغه کوچنی عیب مې ټول خلک ویني همدغه عیب مې سبب شو چې هېڅ ځوان ما انتخاب نه کړي ښه نو موږ انسانان یو یوه ورځ د لرې کلي څخه دوه ښځې راغلې موږ کره د خواستګاري لپاره د هلک مور وه یوې خور وه دغه ښځو ته ما چای یوړه څو دقیقې کېناستم بېرته ووتلمه همدغه ښځو مور ته مې ویلی و چې دغه لور پسې دې راغلی یم زما زوی ته یې راکړه هغه زوی یې ګل نومېده او معلم و دغه ښځې څو ځلې راغله زموږ کره همدغه ګل د کور دویم زوی و مشر زوی یې لږ مشکل دماغي درلوده لږ لیونی غوندې و ټول کورنۍ هغه ته لیونی غږ کوو کله چې پلار و مور مې راضي شو چې ما ورکړې د هلک مور ته ویل چې موږ ستا زوی لیدلی نه ده غواړو ووینو ستا زوی مور یې ویل هر کس چې لیږې ولېږه چې زما زوی وویني پلار و مور مې ورور مې ولېږه زما ورور لاړ هلک یې ولید بېرته راغی ویل هلک مې ولیده ښه انسان دی معلم ده پلار مې زما دستمال ورکړه کله چې دستمال یې ورکړه د ګل خویندې موږ کره راغلې کله چې خویندې زه یې ولیدلمه چې خبرو وخت کې ژبه مې لږ بنده شي هغوی خبرې خپل مور ته ویوړ مور یې موږ کره راغله زما مور ته په جنګ زما مور ته ویله چې تا ولې ماته ونه وایې چې ستا لور ژبه یې بندېږي مور مې ویل خور جانې ما ویل ته خبره یې یو څوک چې بل کلي ته ځي د یو جنۍ لپاره د هغه جنۍ په هکله پوښتنې کوي ما ویل تاسو خبره یې بیا زما لور خو ګونګۍ نه ده یوازې د خبرو کولو وخت کې لږ ژبه یې بنده شي تا په دومره وړه خبره زما په ځان راغلې زموږ کره زموږ په کور و کلي کې د نامزاد خوشي کول غټ عیب ده هم جنۍ ته او هم هلک ته
بیا نه هغه جنۍ څوک کوي او نه بیا هلک ته څوک ښځه ورکوي. همداسې زما د مور او د ګل د کورنۍ جنجال زیات شو. د ګل مور راغی چې موږ ته واده راکړه. مور مې ویل سمه ده، راځئ واده وکړئ. ما خپل نامزاد لیدلی نه و، نه موبایل کې مې ورسره خبرې کړې وو، یوازې نوم مې اورېدلی و چې نوم یې ګل ده. بس زما واده تیار شو. د واده شپه تېره شوه. زموږ د خلک داسې رواج ده چې زوم یا شاهو ناوې پسې ځي خو سرکره نه پرېږدي، شاهو دننه نه پرېږدي او ناوې نکاح هلک کره کوي. کله چې ما پسې راغی سره هلک موټر کې ناست و او زه یې بوتلمه. کله چې موټر ته یې زه بوتلمه موټر کې کېنولمه، لاړو خسر کره مې. کله چې خسر کره مې کته شوم ډېر خلک وو. هماغه ورځ واده یې نیولی و. زه یې چې کته کړمه کور ته دننه شوم، زما مخ ته یې پرده ونیو. سړیان راغی، زما څخه پوښتنه وکړه چې ته حضرت په نکاح قبلوې؟ ما خپل ځان سره سوچ کوو چې زما د نامزاد نوم ګل وو، اوس حضرت وایي ولې؟ په همدغه سوچ کې ومه چې ټول ښځې ویل جواب وکړه جواب وکړه، هو ووایه، سپین ږیري دې ټول درولي، هو ووایه. ټول غږ کوه ما پسې. زموږ د کورنۍ څخه هېڅوک ما سره تللی نه و چې ما هغوی څخه پوښتنه کول. هو مې ویل. ټول چکچک وکړ، ټول مبارک مبارک یې ویل، نجونې سندرې ویل، ګډا یې کول. د غرمې ډوډۍ وخوړل شو. میلمانه کرار کرار لاړ. شپه سو. یو څو میلمنې پاتې شوې، نور ټولې لاړې. ټول ویل سمولو چې ستړي یو. زه یې هم خپل کوټې ته بوتلمه. ما سره د خپل نامزاد عکس و. ما هغه عکس خپل ذهن کې ساتلی و چې دروازه خلاصه شوه. د ټوخي غږ وشو د سلام پر ځای. ما له شرم څخه ونه کته. زما د کوټې چراغ ډېر ضعیف و، هېڅ شی سم نه ښکاره کېدل. هلک ننوته، خپل لونګۍ له سر څخه لرې کړه. ما ویل چې نامزادي کې مې خبرې نه دي کړي ورسره، اوس به رانه پوښتنې کوي. پوښتنه یې وکړه چې ډوډۍ دې خوړلی؟ ما ویل هو. نور لکه وحشي زما په ځان لګیا سو. زه یې ډېر ژوبل کړمه. یو غټ هیکل یې هم درلوده، غیر نورمال و. په ویښه کې ښورېدل. ما ژړل او دغه لیونی شا یې واړاوه. ویده شو. خو شپه تېره شوه. موږ رواج لرو چې د سهار چای د پلار کور څخه وړي ناوې ته. سهار زما خور او د تره لور ماته د پلار له کور څخه ډوډۍ راوړه. خور مې چې زما کوټې ته دننه شو ولیده چې زوم یا شاهو لا ویده ده. خور مې رنګ یې تک سپین شو او ویل زه ځمه. خور مې لاړ. خور مې چې لیدلی د ګل پر ځای حضرت زما کوټه کې ویده ده تللی و. پلار مور ته مې ویلی و چې موږ ته یې فریب راکړی، مینه یې ګل ته نه حضرت ته یې په نکاح کړی. حضرت زوی یې چې لږ مشکل دماغي درلوده. مور مې بېهوشه سوی و له خفګان څخه. مور مې، پلار مې، ورونه مې، کاکاګان مې ټول راغی زما خواښې ته. زما خسر پخوا مړ شوی و. زموږ د کور مشره خواښې مې وه. خواښې ته مې راغی. ما چې ټول ولیده راغی. ما ویل زما سوچ صحیح ده، زه یې حضرت ته په نکاح کړی یمه. پلار مې ویل ولې دې فریب وکړه؟ خواښې مې ویله تاسو موږ ته فریب راکړه، توتله لور هم راکړه. ګل ویل چې زه توتله یا ګونګۍ سره واده نه کومه. موږ هم حضرت ته په نکاح کړل. ټول ویل خبره تېره ده، نکاح شوې. زه مجبوره شوم چې حضرت د خپل خاوند په صفت ومنم. حضرت داسې ده چې د کور غټو واړو ورته لیونی غږ کوي. زه ډېر ځورېږم په دې خبره. حضرت کار نشي کولی، خلک ځوروي کار کې. مور یې هماغه جیره ډوډۍ راکوي موږ ته. 2 اولاد لرمه د حضرت څخه. شکر زامن مې هوښیاران دي. نور بچیان نه پیدا کومه. اوس هم ماته پیغور کوي
چې توتله یې ګونګه یې خپل د زوی لیونتوب غټ عیب نه ویني زما کوچنی عیب ویني له دې چې په ما باندې ډېر ظلم یې وکړ 3 اندرندې لرمه 3 واړه یې عمر یې غټ شوي څوک ورپسې خواستګار نه راځي ما سره ډېر دوکه یې وکړل سره ما هم سپارلی الله ته زما د ژوند کیسه همدغه وه چې تاسو ته مو وویلې ګرانو اوریدونکو هیله لرم دغه کیسه تر پایه واورئ او زما کانال سابسکرایب کړئ خپل ملګرو سره شریک کړئ تر بیا تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم الله مو مل شه